نحمده ونصلي على رسوله الكريم دا انصار و محبت رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام دا د مؤمن کېدو نښه علامه ګرځولې ده او د هغوی سره بغض او دشمنی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علامه د نفاق ګرځولې ده. انصار دا سوکو او د دوی سره د مینې او د محبت د ایمان یا د نفاق کېدو د دې څه مطلب دی او د حضرات صحابه کرامو په منځ کې په خپل منځ کې چې کوم مشاجرات او اختلافات چې هغه جنگونو ته رسیدلي دي هغه د دې روایت سره څه مناسبت او څه نسبت دی. انصار دا اصل د یمن باشندگان او د یمن اوسیدونکي دي چې کله په دوی باندې هغه مشهور سیلاب د سیل العارم په نوم باندې چې کوم قرآن پاک کې ذکر دی سیل العارم، دغه سیلاب چې کله په د یمن باندې راللو نو د دې په نتیجه کې څه خلک هغه د یمن نه مدینه طیبې ته رالل او دا دورونو یو ته اوس ویلې کېدلو بل ته خزرج. د دوی نوم هغه بنو قیله و دوی ته بنو قیله ویلې کېدل. بنو قیله چې کله مدینه طیبې ته دوی رالل نو د دوی نه وړاندې په مدینه طیبه کې یهود آباد وو. دا یهود د دوی نه په تعداد کې هم ډېرو او په زور او په طاقت کې هم ډېرو. په اوله کې ابتدا کې دوی د یهودو سره معاهده د حلف وکړله چې موږ ستاسو حلفا شو. نو دغه معاهده د حلف د دوی په منځ کې وه. وخت تېرېدو سره د دغې بنو قیله و خاندان دا په زیاتېدو شولو، طاقتور کېدل هم شروع شو. نو دی یهودو د دوی سره دا معاهده د حلف دا ختمه کړله او د دې یهودو یو سردار دی د هغه نوم دی فیتیون، طوا سره فیتیون. دغه فیتیون د دوی چې کله سردار او ملک جوړ شولو او د خپل قوانین دی خلکو ته بیان کړل. په دغه قوانینو کې یو دا قانون هم و چې زمونږ په دې خلکو کې د چا هم واده کېږي د کمې جنۍ نو اوله شپه به د فیتیون سره تېروي. نو یهود هم دا خبره ورسره ومنله او انصار چې بنو قیله تر دغه وخته پورې دوی مجبوراً دا خبره منلې وه. په دغه وخت کې د دې بنو قیله ملک دی او د دوی سردار دی مالک ابن عجلان. دغه مالک ابن عجلان د خور د واده را نږدې دی. د خلکو سره ناست دی بهر په اجرا او په بیټک کې ډېر خلک دی. نو دغه خورې جامې وویستلې او بربنډه د دې رور او د دې ټولو خلکو مخې ته تېره شوله. او چې کله داسې بربنډه تېره شوله نو دغې سردار ته ډېره غوسه ورسې غلی پاڅېدلو کور ته لاړو. دې خور ته وایي چې تا خو زه په شرمونو وشرمولم، ته دا شان بربنډ حالت کې د دې ټولو خلکو په وړاندې تېره شولې، دا څومره لوی شرم او څومره عار دی. هغه خور ورته وایي چې دا درته شرم ښکاره کېږي او بیګا ته چې څه کېږي هغه درته اړو شرم نه ښکاره کېږي چې دا زمانه خاوند دی نه مې بل څه دی او زه به د سره شپه تېرومه په دې باندې تا ته شرم نه محسوسېږي.
او صرف د خلکو په وړاندې په بربنده تیر شولم نو دی باندې غصه دل درځي نو دی سره هم د پوی شولو مالک ابن عجلان چې لکه خبره خدای صحیح ده او چې کله دا ناوی تیار کړل شول او ناوی د دې سرګانه په ځای باندې اول خوړل کېدل فتیون ته نو چې ناوی بوزي خو جنکه مور سره زی نو دغه مالک ابن عجلان هم د ځان نه جنې جوړ کړل او د خزو جامې واچولې او د ځان سره مضبوطه چاړه او چاقو او پښقو زې د ځان سره یوړل او شکلا شپشولا او دغه فتیون د دې کوټه ترالو نه خسور کیو نو جنکه هم د دې سره به وینو دغه مالک ابن عجلان هم د جنکو په شکل کې ورغله نو دومره راغانې خو په خوانه وي چې څوک پیژندل شوی وي نو دې مالک ابن عجلان چې کله سړی ورته یوازې شولو نو بس خپل کاروایی به شروع کړه د لاده باندې وېستلو د فتیون دې مړ کړلو او د شپې شپې د او تختیدلو شام ته او په شام کې د غسانیانو حکومتو ابو جبیلا دا د دوی حکمرانو چې کله د لاړلو نو دغه ابو جبیلا ته خپل داستان دا اورلو چې موږ باندې دا شان ظلمونه او زیاتې کیږي نو چې کله دا خبره وره چې دا خو واقع دي ډېر لوی زیاتې ده تاسو سره نو د یو لوی لخر راوستلو د ځان سره ورالو د مدینه ته یوې په خوا کې یو ځای کې پړاو واچولو نو اول د دې بنو قیلو چې کوم سردارانو دې ځان ته غوښتل او خډه تحفه تحائف او اعزاز اکرام ورته وکړلو واپس را رخصت کړل به ور پسې په دویم نمبر کې د يهودو سرداران او ملکان او مشران دې ځان ته غوښتل نو دې پکې صحیح کړل چې پلانکې ملک او سردار دې پکې نو بس د دې د وجنې منسوبي جوړې کړلې یو تینه وجلو چاغه ته تاسو ټارګټ کلینینګ وای نو په دغه طریقې سره الته کې هټول نقشې ځان سره برابر کړل چې د يهودو دا سرداران دي نو هغه مشران تیر یو بیل جدا په مختلفو زینو په مختلفو طریقو سره تیر وجل نو چې کله دغه د دوی نه وجل شول نو يهود کمزوري شول او دا بنو قیله دا پی غالب شول نو دغه بنی قیله دغه وخت نه زوراور شول نو د دوی چې کله زوراور شول سو وخت پورې د دوی خپل منځ کې دغه تربورولی برقرار او په منځ کې اختلافات او جګړې نه وي خو بیا هم چې کله د دوی دا زور لږ زیات شول او افراد هم زیات شول نو دا تربوران خپل منځ کې سره لاندې وتل اوس او خزرج دا په خپل منځ کې سره جال لاندې وتل او جنگونه شروع شول او په اخره کې یو لوی جنگ د دې په منځ کې شوه دی چې جنگ بعاث هغه ته ویل کېږي دغه جنگ بعاث تقریبا 100 کال یا د دې نه زیات د دې په منځ کې دا جنگ جاری و او دغه جنگ د دې چې څومره پهلوانان بهادران او د دې سرداران واغې وخوړل نو دې ډېر زیات کمزوري شول د مجبورۍ په وجه باندې دې قریش ته یو پیغام راولې غلو چې موږ خپل حلفا جوړ کړي موږ سره معاهده د حلف وکړي لیکن دا ابو جهل دا خبره اخوا دې خوا کړل او د دې سره معاهده و نه کړل دا خلق په خپل باندې بت پرست وو دا اوس او د خزرج خلق دا بت پرست خلق وو دی بدغه بت پرستی کوله خو بل طرف ته د اهل کتابو د يهودو سره تعلق نو د دوی منځ کې بچی کله جنگ جوړ شولو اختلاف پر عللو نو دی خو په اخره کې غالب نو دی به دمکی دا ورکولا چې د نبی آخر الزمان دراتلو د هغه ټیم قریب دی نږدې دی د چې کله راشي نو د په مرګرتیا کې به موږ پتا سو حمله کوو او تاسو نه بدا بدل او انتقامالو دلا د باده به مباسو دې دوران کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شوه دي نو هغه خو په مکه مکرمه کې او دی په مدینه طیبه کې
نو د یو بل نه خبرېدل نه، ټي ویګان نه و، اخبارات نه و، موبایل نه وې، نو یو قسمه میډیا هم پکې نه وه، نه پکې فرنٹ میډیا وه، نه الکترونیک میډیا وه، نه سوشل میډیا وه. خلق زر نه خبرېدل د دې حالاتو نه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکه دا و چې کله به یو جماعت یو ډله به یو ځای کې صحیح کړه، هلته به ورتلو د الله دا پیغام به ورته رسولو، د الله د وحدانیت او د خپل رسالت دا پیغام به د خلکو ته رسولو. نو د حج په موقع کې به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بهر نه به کم خلک چې راغلیو هغوی ته به د الله د وحدانیت او د خپل رسالت دا پیغام رسولو. نو 11 کال د نبوتو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات د انصارو د شپږو کسانو سره وشولو. په 11 کال د نبوت باندې د دغه بنو قیلو د شپږو کسانو سره ملاقات شو، هغوی ته دعوت ورکړلو. په دې سره دوی ایمان قبول کړلو، مسلمانان شول. دوی چې لاړل په 2م کال باندې چې 12م کال د نبوت ته 12 کسان رالل، او د دغه 12 کسانو سره د نبی رسول سلام ملاقات په مینا کې وشولو. او په مینا کې چې کوم جمره عقبه ده، غټ شیطان ورته ویل کېږي، نو د دغه غټ شیطان سره یو دره ده، د غرونو منځ دې دیتا عقبه ویل کېږي. نو دلته کې د نبی رسول الله سلام د دې 12 کسانو سره په اول ځل باندې بیعت وکړلو، دیتا بیعت عقبه اولا ویل کېږي، بیعت عقبه اولا. نو دغه 12 کسان چې اوس واپس مدینه طیبه ته ځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی د تعلیم او د تعلم د پاره د دوی سره حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ په حیثیت د معلم ولېګلو. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ د دې سره مدینه طیبه ته لاړو. نو حالت کې بدوی ته دا دین خودلو. نو چې کله 3م کال شو او 14م کال د نبوت ته، اویا کسان یا 2 کسان د دې انصارو دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شروع په دغه جمره عقبه سره، او د شپې په ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د دوی سره ملاقات کولو، دغه د نور خو دشمنانو. نو د دغه اویاو کسانو یا 2 کسانو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه بیعت هم شو. او بیا د خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوت ورکړو چې دلته کې دا خلک تاسو خبره ناوري او تاسو سره دشمنی کوي، نو که تاسو مدینه طیبه تراشه نو موږ به تاسو حفاظت کوو او تاسو مدد او نصرت وکړو، او هلته کې به د دین کار دا به عام شي. نو په دغه وخت کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې نو دی ویراللو د دې خلکو ته یو خطبه ورکړه، او په دې خطبه کې ورته دا خبره وکړه چې ګوره منګ دلته کې مضبوط خاندان یو، منګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګرتیا کوو، اگر چې ډیر پکې مسلمانان نه دي، خو لیکن منګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګرتیا نه ده پرېخې، او د هغوی حفاظت حتی الامکان کوو. نو که تاسو واقعاً د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت کولې شئ، خو بیا اجازت ته بوځئ ځان سره، او که حفاظت نشئ کولې بدل ته موږ ته پرېږدئ، موږ حفاظت کوو، موږ د خاندان یو. انصار ورته کلک وعده ور سره وکړه چې نه موږ به د دا شان حفاظت کوو لکه څنګه چې د خپل ځان حفاظت کوو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی سره معاهده د هجرت وشوله. نو د په 1 محرم باندې نبی علیہ السلام صحابه ته د هجرت کولو اجازت ورکړو چې تاسو هجرت کولای شئ. نو 1 محرم باندې دا هجرتونو سلسله شروع شوله. حضرات صحابه کرام 2 3 لس 15 دا شان تعداد کې به پټ پټ وتل، او پر ربیع الاول کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپل باندې بیا هجرت کړي. 2 میاشتې چې تیر شوي د هغې نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې هجرت وکړلو مدینه طیبه ته. چې کله مدینه طیبه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام مهاجرین ورسېدل، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انصارو د مهاجرینو په منځ